بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قهرمان دوستانو، په دې هیله یم چې ټول روغ جوړ اوسئ. نن په فوټوشاپ کې موږ تاسې په یو تصویر باندې کار کوو. زه دا یو تصویر اوپن کوم، تاسې وګورئ. دا ما سره زما اوریجنل تصویر ده. دا تصویر ما سره یو اوریجنل تصویر ده. زه دا تصویر غواړم چې دغه ډول تغییر کړم. دا موږ سره ساده تصویر ده. همدغه تصویر زه راخلم او فوټوشاپ کې پې کار کوم، دغه افیکټ پې اپلای کوم. دا کار موږ څه ډول کولی شو؟ ډېر سمپل او آسان موږ تاسې دغه ډول افیکټونه په عکسونو باندې اپلای کولی شو. زه به فوټوشاپ ځان ته اوپن کړم او تر هغې وروسته هر یو عکس چې تاسې غواړئ چې په هغې کې ایډیټ وکړئ، نو هغه به ځان ته تاسې انتخاب کړئ. فرض کړم دغه یو عکس زه انتخابوم. د دې د انتخاب څخه وروسته د دې په خاطر چې موږ افیکټ پې اپلای کوو، زه به دا F12 کوم ځکه ما سره لږ ځایونه خراب شول. له دې وروسته به تاسې راشئ، کله مو چې عکس راوړلو دا قلف به ورته څنګه کې کلیک به وکړئ، دا لاک به ورته ختم کړئ چې دا جنرال لایر ته تبدیل شي. له دې وروسته به نیو لایر تاسې واخلئ. کله مو چې نیو لایر واخیسته، دا نیو لایر به د عکس څخه لاندې کړئ. چې کله دا کار مو وکړو، فارګراوند کالر باید ستاسې تور واوسېږي. هغه ستاسې خوښه ده چې تور انتخابوئ که بل یو رنګ نه استفاده کوئ. خو چون د دې بکګراوند سپین ده د دغې تصویر، نو زه ورته دغه لایر چې دی فارګراوند کالر ورته تور انتخابوم. چې کله مې دا تور انتخاب کړ، له دې وروسته راځم، زه همدغه د پاینټ بیکټ ټول ته دا راخلم او دلته یو کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړ، تاسې وګورئ دغه کم نیو لایر چې ما اخیستی دا موږ سره څنګه کېږي؟ تورېږي. ولې تور شو؟ ځکه چې دې ته موږ تور رنګ ورکړو. کله دوستانو چې دغه کار مو وکړ، تاسې به راشئ بل لایر هم واخلئ. خو دې خبرو ته مو پام وي چې دغه لایر به د دواړو ترمنځ واوسېږي، یعنې دغه د عکس کم لایر چې ده او کوم لایر چې تاسې رنګ ورته ورکړی، د دې ترمنځ باید تاسې یو نیو لایر واخلئ او هغه سپین واوسېږي. چې کله مو دا کار وکړ، له دې وروسته به تاسې راشئ دغه عکس باندې رایټ کلیک کړئ او د رایټ کلیک څخه وروسته به تاسې ورته انتخاب کړئ کریټ کلیپینګ ماسک. ماسک هم موږ سره ایجاد شو. تر دې وروسته ډیفاین برش باندې خو موږ مخکې کار کړی او که تاسې سره چېرته کوم خاص برش واوسېږي، کولی شئ خپل هغه برش ورته انتخاب کړئ، نوم ورته ورکړئ، د هغې نه استفاده وکړئ. خو زه کوم خاص برش نه استفاده کوم، کوم چې بای ډیفالټ خپله فوټوشاپ برشز لري. زه بي پریس کوم تر څو ما سره دلته په ټولبال کې برشز انتخاب شي. تر دې وروسته راځم دلته موږ سره مختلف فولډرونه دي. سپیشل افیکټ برشز ته راځم او په دې کې فرض مثال دغه یو افیکټ زه راخلم. دا به چې کله انتخاب کړلو، اوس به تاسې دوستان راشئ چېرته دغه عکس باندې به نه کلیکوئ، نیو لایر ته به راشئ او دلته به تاسې ډریګ او لیفټ کلیک سره به تاسې دا په دغه شکل باندې، سایز یې ما سره ډېر زیات لوی دی، زه به یې سایز لږ کوچنی کړم. لیفټ کلیک زه پریس نیسم، د دې مخ چې کوم دی دا ورته زه څنګه کوم؟ سپینوم. لیفټ کلیک مې پریس نیولی دی او په همدغه شکل مخ ته ځم تر څو موږ سره دغه عکس ټول څنګه شي؟ راښکاره شي. دا به په همدغه شکل سره موږ ځان ته څنګه کوو؟ منظم کوو. له دې وروسته مو چې دا کار وکړه، دلته هم تاسې کلیکونه وکړئ ورته. په دې شکل باندې کلیکونه موږ ورته کوو چې موږ سره څنګه شي؟ دا افیکټ اپلای شي. لیفټ کلیک زه پریس کوم او هر ځای کې چې زه غواړم چې سپینوالی ایجاد کړم، ځکه د دې بکګراوند سپین ده، دا خو ما ماسک ایجاد کړی دی، نو هر ځای کې چې کلیک کوم، دغه زما د برش په واسطه باندې څه ډول برش شو، هماغه ډول افیکټ تاسې څنګه کېږي؟ اپلای کېږي. ښه، دا مو تر دې چې پورې اپلای کړه. راځم اوس زه دا برش لږ کوچنی کوم. ګورې دومره مې که اوس دغه ځایونه هم لیفټ کلیک پریس نیسم، دا ځایونه به لږ صحیح زه سپین کړم چې صحیح ښکاره شي. نو په همدغه شکل دوستانو زه دلته کلیکونه کوم تر څو موږ سره دا کم ځایونه چې زه غواړم چې هغه موږ سره دغه پاک شي، سپین شي، نو هغه په دې شکل باندې زه لرې کوم او کلیر کوم.
او همدا ډول دغه ځایونو کې به هم یو کلیک وکړم چې لږ دا رڼایي دلته هم څنګه شي زیات شي. په همدغه سمپل او ساده طریقې سره دوستانو وګورئ موږ وکولی شول چې یو افیکټ څنګه کو یو افیکټ اپلای کو. نو دا تاسو خپل خوښه چې هر ډول برش استعمالوي. کله مو چې دغه کار تر سره ک زمونږ په مجموع کې موږ لومړی یو عکس لومړی راوړو، هغې نه وروسته مو لاک ورته ختم کړ. د لاک څخه وروسته چې کله لاک ختم شو تر هغې وروسته موږ یو نیو لیر واخیسته او هغه نیو لیر ته موږ تور رنګ ورکړ. خوښ هم چې تور رنګ ورکوئ، شین ورکوئ، سور ورکوئ، هر رنګ چې تاسې ورکوئ، خو تاسې خپل تصویر ته وګورئ چې هر بیکګراوند سره ښه ښکاره کېده همغسې رنګ ته ورکوئ. د هغې څخه وروسته بیا مې بل لیر واخیسته. چې بل لیر مې واخیسته دغه تصویر باندې مې رایټ کلیک وکړ، تصویر مې ماسک کړ. چې کله تصویر مې ماسک کړ دلته راغلم برش ټول ته، برش مې راواخیسته. هر ډول برش چې ستاسې خوښه وه هماغه ورته انتخاب کړئ او له هغې وروسته تاسې کولی شئ چې هماغه برش څنګه کړئ یوز کړئ او تغیرات پکې راولئ. دلته برشز کې موږ سره ډېر زیات برشز دي، هر ډول برش چې ستاسې خوښه وه هماغه ورته انتخاب کړئ او تغیرات پکې راولئ. کله چې تصویر ستاسې جوړ شو تاسې به راشئ فایل ته، د هغې څخه وروسته به تاسې راشئ سیو فار ویب ته او له دې وروسته چې کله موږ سره سیو راغی دا به جی پی جي های ورته انتخاب کړئ، دا به هم جی پی جي های او کوالټي به ورته 80 انتخاب کړئ او دا به سیو کړئ. کله مو چې سیو کړئ چېرته یې سیو کوئ؟ فرض کړئ ډیسکټاپ کې سیو کوم د 990 په نوم باندې او بیا اوکې کوم. دوستانو ګورئ زه دا اوس کلوز کوم. ما سره د 990 په نوم باندې فایل څنګه شو کریټ شو جوړ شو. دا هغه فایل دی چې ما ایډیټ کړ او ما جوړ کړ منظم مې کړ. نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ مختلف افیکټونه په یو تصویر باندې اپلای کړئ. په دې هیله یم چې د دې څخه مې اوس زده کړی اوسي.